نوح علیہ السلام راغلو او دی خلکو ته شي خلکو یو خدای الله نه استغفار وغواړي الله خطايانې ګناهونه معاف الله غفار ذات دې ګناهونه به درته معاف کیو استغفار فائدې ته ګوره یو برته الله ګناهونه معاف دیم يرسل السماء عليكم مدرارا اسمان به شی به شی به باران وخت په وخت باندې ويمددكم باموال الله به نور مالونه دري ګډي بيزي اقتصاد کاروبار بارګن کانو کار د دکان کار د دې مال کې بل برکت واچوي وبنینا الله به زامن درکې ډاکټران به درکې انجنيران به درکې علما به درکې فوج به درکې خلق به د صلاحيت والا خلق هر کار ته ورسیږي بالکل کمی به د ځوانانو نه او بل الله رب العالمین ويجعل لكم جنات الله به باغونه درکې دا کمالی شه دی وطن په خستخ کار کیږي مرغې وسره ډیر وي د ګرمۍ موسم سره یخ وي جمی کې لرګي ډیر وي میوه جات ډیر وي هغه تجارت او پیسې او ها الله به زب باغونه درکې تاسو ګورئ ته یو بوټی انار کو په کلونو نشین کی عزتمن درونه الله سره تعلق او يجعل لكم انهارا الله وي نهرونه بدرکم نهرونه د دنیا د خلکو په نهرونو جنگ الله زمنګ وطن نه نهر واړو الله تاسو د څه وکړلو دا او هغه حکومت مډیر خوخ د چې ویلا راته جوړه کی نهر جوړ کی خکار د چې جوړی کی لیکن اصل کې وبسوګ ور کوي الله او غټه ذریعه څه استغفر الله واتوب الیه یا الله زملامت ما الله ما بد کړی دی الله ته قدرت لري والله تا کتله بس اوس ملامتیا مې راوړی دی الله نو غسر لراغلی ما الله ما معاف ان دا ټکه بارانونه زیږوي دا ټکه نهرونه جوړوي دا ټکه باغونه ور کوي لیکن الله رب العالمین اخره کې یو خبره کوي آدم نوح علیہ السلام فرمای فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا الله ما دي خلق ته ورشد الله نه بخنه غواړي الله مبخي يرسل السماء عليكم مدرارا الله په تاسو باندې د اسمان نه باران په شیبو را اوروي ويمددكم باموال الله به بانکونه او اقتصادي سیستم او تجارت به ډیر مضبوط کی وبنين والله به زامن او صلاحيت ولا الکان درکي ويجعل لكم جنات الله به ډیر شمیوي باغونه درکي مختلف باغونه انار دی او مڼه ده او انګور دی دا خو ما او تا پیژو اچھا په دنیا کې کم میوجات دي هغه څومره ويجعل لكم انهارا باغ نهر غواړي کنه غواړي الله وي وبیم پما فتبه صرف استغفار غواړي ملامتیا به منی د الله په مخ کې بجاړي د الله په مخ کې بزان ملامت غني به الله فرمای مالکم لا ترجون لله وقار ایورونه دا ډیره د پیغور خبره ده او ماته ویلې ده او ته ویلې مالکم لا ترجون لله وقارا اغه الله چې په یو بخنه باندې تعالی زامن درکې تا باندې باران وروي تعالی مالونه درکې تعالی باغونه درکې تعالی نهرونه درکې مالکم لا ترجون لله وقارا دی ولید الله د عظمت او د الله د لویوالي او د الله د شان احترام ولې نه کوي الله ته توبه ولې نه وباسي الله اکبر استغفر الله اورم افغانان په ډیر باریک وخت کې وخت تیروي اقتصادي مشکلات او ډیر مشکلات دي لیکن ولله الحمد وخت او ختیږي خخه پکېږي بنه غوري کله بني اسرائیل صالح د لخه خوراکونه درکول او کاسه ملا سره لږینه کېده به ولې څه کوي کله بني اسرائیل صالح د مړسان درکړي وي او د وی ګټنه د ټول شنی راستلې بل تر باندې بیا عذاب راوستي بیا به څه کوي ډیر د الله په نعمتونو شکرونه وباس ډیر شکرونه وباسي ولله الحمد الحمدلله الله زمون خلق الاخر رزق ورکوي